عزتمن دورونو دا جبه دومره لوی نعمت دی که چېرته محترمه د یو کس جبه نه وي نو هغه ته د دې جبې د نعمت پته لګېږي چې دا جبه څومره لوی نعمت دی د هغه په زړه کې داسې ډېر زیات خیالات پراته وي جذبات پکې پراته وي لیکن هغه د خپلو خیالاتو اظهار نشي کولی خپل جذبات هغه مخاطب ته نشي بیانولی ځکه چې د هغه جبه نشته دی نو عزتمن دورونه د دې جبې ډېر قدر پکار دی د دې لوی نعمت موږ له پکار چې قدر وکړو زمونږ او تاسو سره ځکه قدر نشته دی چې دا نعمت موږ او تاسو ته الله جل شانه په مفتو کې راکړی دی زمونږ او تاسو په دې باندې څه پیسې نه دي لګېدلي د چا څه چې دا نعمت نه وي هغوی ته د دې نعمت پته لګېږي چې دا څومره لوی نعمت دی نو انسان له پکار دی چې هغه د خپلو سترګو او دغه شان د خپل جبه هغه چې کوم دی قدر وکړي او بیا الله جل شانه من او تاسو ته د دې جبه د صحیح استعمالولو حکم کړی دی چې دا جبه به صحیح استعمالي او دا په جایز ځایونو کې استعمالي په ناجایز ځایونو کې به دا جبه نه استعمالي